علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمائی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ اکبر. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمائی چې په هغه زمانه کې مسلمانان ډیر عزتمندو ډیر اوچتو الله غلبه ورکړې وه. ته وګوره د نبي علیه السلام ته وګوره نبي علیه السلام خپل ژوند کې د بدر واقعه مخې ته راغله الله سبحانه وتعالی اویا مشرکان پکې مردار کړو نبي علیه السلام او صحابه اویا مشرکان قیدیان کړو. احد غزا وګوره دا رقم تاسو دي نور سریاګانې وګورئ د خندق غزا وګوره دا رقم صلح حدیبیه وګوره فتح د مکې وګوره حنین جنګ وګوره تبوک غزا ته نبي علیه السلام لاړو روم سره جنګېده رومیانو سره د هغه وخت نیټو سره نبي علیه السلام جنګېده. الله اکبر. نن سبا وګوره اسلام څومره تنګ شوی دی اسلام څومره خلکو ته راګیر کړی ده او تنګ کړی د اسلام یې خالي په قرآن شریف کې بند کړی ده بس او په جوماتونو کې او مدرسو کې اسلام نور اسلام نشته په دنیا کې. هغه یو شعر ده کنه وایي مسلمان ته په هندوستان کې د سجدي او د اذان اجازه ورکړه وایي نه دا یې سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کوم دی چې آزاد اسلام خو بندي کړی ده خلکو. اسلام په ټوله دنیا کې نشته نه په پاکستان کې شته نه په عربو کې شته نه په افغانستان کې شته دنیا په یو کونج کې کامل اسلام هغه اسلام چې کوم اسمان نه راغلی هغه په دنیا کې نشته. نن سبا فحاشي بېدیني عریاني تباهي عامه ده په دنیا کې. نو ځکه موږ او تاسو علامه اقبال وایي تم خار ہوئے تارک قرآن هو کر تاسو قرآن پرېښی ځکه تاسو ځمکه سوئ ځکه تاسو خاوره سوئ ځکه تاسو ذلیل شوئ. یهودان په فلسطین کې ظلمونه در سره کوي موږ ته دا خویندې ورونه وګوره فلسطین کې ظلم ورسره کېږي. دا ولې چچنیا کې وګوره بوسنیا کې وګوره سومالیا کې وګوره افریقا نورو ملکونو کې وګوره ولې دا کفار موږ تاسو ظلم کوي. دا وجه ده چې تم خار ہوئے تارک قرآن هو کر تاسو قرآن مجید پرېښی ده. کوم قوم چې قرآن پرېږدي الله یې ذلیله کوي. دا رقم موږ به تر هغه پورې په ذلت کې یو تر څو پورې چې موږ او تاسو د الله په کتاب منګولې نه لګولي چې که د الله په کتاب منګولې ولګو د الله کتاب خپل سیرت او صورت کې راولو خپل کور کې خپل ملک کې د الله کتاب حاکم کو په هغه باندې فیصلې وکړو بیا به انشاءالله موږ او تاسو د عروج دوري بیا موږ او تاسو هم د غلبې دوري بیا موږ ته د عزت دوري. اوس موږ ته ټول ذلیل یو که افغانستان د هم ذلیل ده پاکستان هم ذلیل عرب ټول ذلیل دي تیل دوی لري پیسې دوی لري بلډینګونه دوی لري خو عزت هېڅ نشته ورسره.